سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له جیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. پنجشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غبرګولي اوومه چې د 2026 زیږدیز کال د مې له 28 سره برابره ده. تاسې ته له جیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان په تړاو د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي څرګندونې. آصف دراني ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان او یو سوله ییز پاکستان د افغانستان په ګټه دی. د روسیې امنیت شورا سکرټر سره د اسلامي امارت دفاع وزیر لیدنه. مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې امنیت شورا سکرټر سره لیدنه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. او د ریاست الوزرا اداري مرستیال د علي آباد او اميري کمپلیکس روغتونونو څخه لیدنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. آصف دراني ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان او یو سوله ییز پاکستان د افغانستان په ګټه دی. د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي آصف دراني ویلي چې پاکستاني او افغان لوري یوازې د هوایي بریدونو، تورونو او یا د پولو تړلو له لارې سوله نشي ټینګولی. دراني ویلي افغانستان او پاکستان د جغرافیې، سوداګرۍ، دین، قومیت او تاریخ له مخې یو له بل سره تړلي دي او دوامداره شخړې به یوازې وسله والې شبکې پیاوړې او سیمه نوره هم بې ثباته کړي. هغه ټینګار کړی په داسې وخت کې چې ایران د اسرائیل او امریکا له یرغل سره مخ دی، افغانستان او پاکستان باید د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګډ دریځ غوره کړی وی، خو د په خبره له بده مرغه داسې ونه شول. آصف دراني د ستونزو د حل لار دوامداره خبرې اترې، د استخباراتي معلوماتو شریکول، سرحدي همغږي، اقتصادي همکاري او د دواړو لورو لخوا د منلو وړ د ترهګرۍ ضد میکانیزم بللی دی. هغه ویلي چین او د سیمې نور هیوادونه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو په پای کې باید اسلام آباد او کابل د زور پر ځای د همکارۍ لاره خپله کړي. د نوموړي په وینا یو باثباته افغانستان د پاکستان او یو سوله ییز پاکستان د افغانستان په ګټه دی. د اسلامي امارت دفاع وزیر د روسیې امنیت شورا سکرټر سره لیدنه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. د اسلامي امارت دفاع وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد او ملپلوي د مسکو نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روسیې د امنیت شورا سکرټر سرګي شویګو سره لیدلي. خبرپاڼې زیاته کړې چې په یاده کتنه کې پر دوه اړخیزو همکاریو او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د علي آباد او اميري کمپلیکس روغتونونو څخه د لیدنې پر مهال ناروغانو ته د معیاري او پر وخت خدماتو برابرولو ټینګار کړی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي نن د علي آباد او اميري کمپلیکس روغتونونو څخه د لیدنې پر مهال د روغتیايي خدماتو، موجوده امکاناتو او د دې مرکزونو د فعالیتونو بهیر له نږدې ارزولی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ناروغانو ته د معیاري او پر وخت خدماتو پر برابرولو ټینګار کړی. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د روغتیا سکتور پیاوړتیا، د روغتیايي خدماتو د کیفیت ښه والي او هیوادوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. نوموړي د غرض اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې له اړوندو بنسټونو سره په همغږي د ستونزو د حل، د اړتیا وړ تجهیزاتو د تامین، د خدماتو د ښه والي او ناروغانو او روغتیايي کارکوونکو ته د مناسب چاپیریال برابرولو لازم اقدامات ترسره کړي. بلور د یاد روغتونونو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د غوره او موثرو خدماتو برابرولو په برخه کې به لا زیاتې هڅې وکړي. او وروستی خبر هم ده چې افغان حاجیانو د حج مهم مناسک او اعمال په غوره نظم او بریالیتوب سره ادا کړل. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د حج بعثې او د سعودي عربستان د قرارداد شرکتونو در ترتیب شوي پلان له مخې افغان حاجیان د ذوالحجة الحرم میاشتې په 9مه نیټه د عرفات له میدان څخه په منظم ډول مزدلفې شریفې ته ولېږدول شول. همداراز افغان حاجیان به د نیکمرغه لوی اختر شپې او ورځې په منا شریفه کې تیروي او په دغو ورځو کې به د جمراتو د رمي او ویشتلو پاتې مناسک ادا کوي. حج او اوقاف وزارت ویلي چې په منا شریفه کې د حاجیانو د استوګنې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د هغوی د هوساینې په موخه د مجهزو خیمو، 3 وخته غذا، روغتیايي خدماتو او نورو اړینو
ځینو اسانتیاو پوره چمتووالی نیول شوی دی. دغه وزارت زیاته کړې چې افغان حاجیانو ته د وړاندې کېدونکو خدماتو دغه بهیر د ارشاد حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب تر مستقیمې لارښوونې او دوامدارې څارنې لاندې په منظم ډول پرمخ وړل کیږي ترڅو حاجیان وکولی شي چې د حج مناسک او اعمال په پوره نظم، سکون او اطمینان سره ترسره کړي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.